بسم الله الرحمن الرحیم. نن ارسی وینډوز ده پن په زوم شو پیوس من خبره کړې وې کنه پیس ارسی وینډوز ده دا په خپل راوځ شي نو یو وینډوز صحیح نو تر دې نه دې پر چې دا پروګرام دا یو وینډوز کچېر کانټ ان وایا شارټ کټ دی دا بل وینډوز شو دا یو وینډوز شو دا بل وینډوز شو یعنی په ځکه د دوه درې مسوټ فول سکرین دا ځاو فول سکرین کا او د بل یا فول سکرین د دې نرسه فایل کې په نیو باندې کلیک کا بل وینډو یا جوړ شو دا ځکه 7 دی یو 2 3 شو یو وینډو نه بل وینډو ته چینج کېږي اصل کې مش خبره په دې کې خدا شارټ کټ یا سره ځکه وینډو ټیب شوی دا وینډو خپل ته بدلیږي زه غواړم چې په سکرین ودره سکرین ته وړم وینډو ټیب مو ولا کمپیوټر شي ته وړم وینډو ټیب ولا بلته وینډو څه ته ویل کېږي د ایکسپ کیبورډ کې د دارا کوم علامه سره دته وکسي وینډو بٹن دا بٹن ویني ته وینډو بٹن ویل کېږي شتاب کیبورډ کې دا کلیک کوي او ټیب وایي ټیب دا غته وي وینډو او ټیب سلش کې ته واسه شارټ کټ ته صاحب کوم شولتو شارټ کټ مې نه دي ځه ها شارټ کټ کې نه کوم شارټ کټ نه هات ډېر زیات دي کنه د کیبورډ نه F1 یا اپیو بٹن وایي اپیو بٹن د هیلپ مرسته خاطر استعمال شي کیبورډ نه کیوم پښتنه کینه د خپل البته د کمپیوټر نه چې وا پښتنه کې اپیو بٹن وایي اپیو بٹن چې وایي ته دا سپورټ باکس سره کلوز شي په دې کمپیوټر ته وایي چې مونږ پښتنه او کسب پښتنه لري او زه دا ذکر طریقه کیبورډ شارټ کټ کیبورډ شارټ کټ مول انټر مې کړو که صحیح پوزیشن ودا ورسته بیا نه پیږي باندې مو ته سیزو بینه ورکړ ډیر زو بینه ورکړ او دا چې سلی کړی کیبورډ شارټ کټ شاپ په دې باندې مې کلیک په دې باندې چې کله کلیک وکړم دنه شي دا چې سلی کړی یوز ایکسس شارټ کټ جنرال شارټ کټ باندې مې کلیک وکړم او دا چې اپیو د صفحه استعمال شي هیلپ مرسته خاطر کنټرول سی څه خاطر استعمال شي کاپی خاطر هغه میر سره په مسوړ کې چې لیکره انتخاب کړه بیا ورولې کاپی مو نکړه او سې د کیبورډ نه کنټرول بیا سی چې وایي د لیکره سره شي د سره کاپی شي د کټ په خاطر چې استعمالوي کنټرول ایکس د پیسټ په خاطر لیکنه مو چې کله پیسټ کوله په ورځ کې اې د پورا کټو سې کیبورډ نه کورو خلې کنټرول وی استعمال شي کنټرول زد استعمال شي کسه دا شارټ کټ ډیر دی سکرال بار رکاش کلون دی تدې ذکر دی خالی دا نه دی په دا بل باندې کلیک کړه ځکه نه شارټ کټ دی د وینډوز لوګو باندې کلیک کړه وینډو ټول غادي شارټ کټ چې په کوم باندې کلیک نه ویني شارټ کټ دی شدا یې شای موږ دا وکړه یعنی کا شارټ کټ مو ضرورت کېدل فلاش دې نه استعمال کړه ارسي خپل مسوړ ته دا یو څه وینډوز باندې و یو وینډو مسرت نه نوی وینډو ته مزرات شي و نوی وینډو متخلص شي چې مده کلیک کا نیو وینډو کله چې کلیک وکړه نوی وینډو متخلص شو که څه وینډو شوی یو په دې کې زوم طریقه وکړه دا زوم طریقه د لیکل ته وران ور کې شي شو چې بیا لږ کې تو ډیر ورشي بولډ بیا کی دا لیکنه کاپی کی په دبل کې پیسټ کی دا سره وښلو د سره راکو شو شدا سره کوم لینک سره وښ شد دوه منډه جوړ شو لیکنه یا دې سترو له فایل ته نیو ته یو بل منډه ما وصله نیو نوی 7 شولې
درې وینډو شولې کنه اس دا وینډو ارینج کوي ترتیبوي ارینج وینډو باندې کلیک وکړه اس ورډ مستر کې هینګ اس غوړه چې دا ترتیب کو ارینج درشه په دې باندې کلیک کړه دا یو وینډو دا دویمه وینډو او دا دریمه وینډو دا وینډو سره کوم شولې دا شی ترتیب شولې زه چې نه موته دا څنګه ډیسپلی کیږي لکه دا موته دا سه سپلیټ شي یعنی دا څه وخت لایش لکه یو مسور چې په دوه برخه باندې وشل شوی دا یوه فول سکرین دې تور سپلیټ کله سپلیټ باندې کلیک نو دا وخت لکه دا ځګه وخت کیږي ریموو سپلیټ باندې کلیک کا ریموو دا سپلیټ تر ټولو مهمه دا شاید څه شولا ویو ساید بای ساید چې دا ساید بای ساید موږ وخت راشي دا یو وینډو ختم کا ساید بای ساید مهم دی ځکه چې اکثر چې دعا کې تمینه سره مقایسه کوي کسه کله چې ویو ساید بای ساید باندې کلیک وکړي دې طرف ته یو وینډو ته شولا او دې طرف ته بل وینډو شولا کله چې دا لیکل یو بل سره مقایسه کوي خو یو څنګه کېدو چې دا سکرال کوو د بل سره سکرال کیږي کنه زه چې نه دا سکرال کوو د بل باندې نشي سکرال سکرول بار چې کښ کوو نو دوی سره تشته د دې په خاطر دا چې یو آپشن دی چې په دې باندې ودرې به نوم د تشریح کوي نوم داس نشي کېدلای دا سینکرونایز ویل کیږي سکرال کچېره مو دا ختم کړو دا کښ کوا د بل نه کښ د بل څه دی پس ویلو کچېره دا سینکرونایز باندې مکلیک کړلو بیرته بیا شي وي دوی سره یو لینک سره برابر شوی وي کچېره زه ته پوز سکرین کړم سینکرونایز دا دی څه شولا کچېره دا اپ کې او وینډو ساید بای ساید کې بیا چې کله یو کښ کوي سکرال بار دوه سره وتشته شو په دې باندې خو شوی کنه ډبل ریسیټ وینډو ورسته وکړه سیل په دې باندې کوو ریسیټ وینډو ته ورسې وینډو مخلص کړی چې چې ساید بای ساید باندې کلیک کو ساید بای ساید متوشه ده کنه په د ریسیټ وینډو پته شول دا وینډو څخه خپل ترتیب ولا شي دا وینډو په داسې کلیک کړلم څه مې کړل وړي کې مې کنه خپل سایز نه څه شول ترتیب شول کچره روش زبردازي کې په دا ریسیټ وینډو باندې کلیک وکړم بیرته خپل دي خلک تر راشي بیرته خپل څه سره کوم ورسته یا دا بل وینډو مو په ترتیب کړی دی او شو پر ریسیټ وینډو باندې کلیک وکړه بیرته خپل څه سره کوم ورسته ریسیټ وینډو دا مطلب چې دا وینډو نه په ترتیب شو بیرته خپل دي تر راشي سویچ وینډو یو وینډو نه بل وینډو ته کېدای چې ټول لاس شل وینډو خلاص کړی کنه یو د ساید بای ساید ختم اوسه کنټرول ان 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 سره نو سره جوړ شوی مطلب ډېر دی څه دي کنه تر کله ورکور کې په یو کمپنۍ کې په وظیفه کې یا یو کې ټوټلی کې یا په یو مطبوعه کې نو کله چې ته کله چې ډېر وینډو د خلاص کړي یو د ورډ خلاص کړي یو د ایکس ای بي مس ورډ ډېر البته خلاص کړي دي وړي چې وینډو نه بل وینډو تلو شي هم ټیب او وینډو ته وشاله کنه کټه وینډو وای خدا سي وګڼل تللای شي او بل کچره کنټرول شیفټ ټیب وای شیفټ یو بل شارټ کټ یو کنټرول شیفټ یو بل شارټ کټو دا رقم سکرالینګ کړلو خیر ډیسیبل ده کورنه کوم یا دا سمره ولا شي یا وړي چې وینډو نه بل وینډو تر شي سویچ وینډو تر شي په دې کې ټول وینډو ته ویني هر وینډو ته نمبر کولای شي پر څه دا پایسه کوو کنټرول اس په ډیسکټاپ باندې او ته نمبر کوو علي سره نمبر کو علي او کچره روشه سویچ وینډو ته او په دې کې څه دی علي ابل چې څوکړه وي او پا نمبر ولا وي او په خو باندې ډیفالت نوم د ذکر څه دی ډاکومنت 1 ډاکومنت 2 ډاکومنت 10 ډاکومنت 11 او 7 8 9 په دې باندې کلیک کوي نه یو وینډو ته وړلای یو وینډو شي کې
کلیک شي کلیک وکړه زه غواړم چې بیرته علي ونډو ته لاړ شم علي ونډو باندې کلیک کړه بیرته علي ونډو ته شو که زه غواړم چې فرضاً بلې ونډو ته لاړ شم چې لیکل پکې شي یو کومه ونډه وي په دې کې لیکل شوي دي یو دوه دا ونډو کې چې ورشو دی ته او یو دا دغه ده که نه کلیک مو وکړلو کومه ونډه وکړو څه شوله کومه کې لیکل یعنې ونډو یوه بل نه څه کولی شي سویچ کولی شي ونډو نه بلې ونډو ته تللی شي په دې باندې کور وکړئ مایکرو باندې کور کې بیا ښه مایکرو یې څه په خاطر استعمالېږي مایکرو ریکارډ کړل خو داسې ریکارډ نه چې تو وثبتوي البته لیکل یو چې داسې لیکنه شوه چې تو ته پکې دوبکې بار بار ضرورت دی چې باید ولیکې سیم لیکنه ده یو ډول لیکنه ده نو دا چې ته یې ځون سره کپي کې بل ځای کې بله لیکنه کپي کې خوا لیکنه دی ختم شو یعنې یو شی دی کپي کړی دی بیا بل شی کپي کې بیا دا ختم شو کېدای شي په دغه 2009 په دا پیسې کې داسې اپشن راغلی وي لکه دا موبایل کې داسې اپشن شته د کلیپ بورډ په نوم د سې کپي کې یازې اپشن درکوي چې څه شی نه دی نه راکپي کړی وي خو په دې کې داسې نشته دی دې په خاطر چې یوې لیکنې ته مې بار بار ضرورت دی زه بار بار ولیکم دې په خاطر مې څه استعمالوي مایکرو استعمالوي اوس مایکرو ته یو مایکرو نه په ریکارډ مایکرو باندې کلیک وکړه کله چې په دې باندې کلیک وکړلو مایکرو ته کېدای شي خپل نوم یاد ورکړي فرضاً مو نوم ورکړو ایډرس نوم ورکړو اوکې بس موږ سره ریکارډ چلان شو او دا موس پوینټر کوي نه دې سره ویني د پاټ علامه سره وګورئ کنه ازړې پټې ورکوستې مخکې نه هیڅ داسې کې چې زه څه لیکنه کړو دا په مایکرو کې ثبت کېږي زه فرضاً مو اډرس لیکلی و که نه ایډرس زه د خپل کورس فرضاً یو لږ داسې منظم ولیکم دې ته مې ضرورت دی که نه سپیډي که نه دا کورس دی کنټرول ایل مې لږ کې مې دغه لیکنه وړه کړله او داسې کې زه ایډرس لیکم post Gurbas district داس لیکل کېږي صحیح دی ښه بس دومره مو ولیکله دا مایکرو موږ سره دا ریکارډ کړو روشه مایکرو ته او په مایکرو کې څه کړه سټاپ مایکرو بعض دا صاحب سره ریکارډ شول هر ځای ته چرسه بل ځای ته ورله کنټرول انټر مو ولا بل صفحې ته ورله په دې کې مې دې لیکنه ته ضرورت شوم اروش په مایکرو باندې کلیک کا ویو مایکرو او په دې کې مې څه په نوم سره کړایو رن مایکرو باندې کلیک وکړه سره کوم شو ټول ته وکړه کله ویډیو لیکنه یې نه کله چې په خپل ډاکومېنټس کې وی لیکنه ته بار بار ضرورت کېدلو کله چې په مایکرو کې زموږ سره ثبت کړي ویو مایکرو تر شا چې څومره مایکرو دې ثبت کړي وټل مایکرو داسې کوي دا مایکرو مخ ثبت کړي و مایکرو 1 رن یې کا داسې کوي نه دا مایکرو اروشا مایکرو ته روشا او کېدای چې یو مایکرو څه کې ډیلیټ کې ایډیټ کې سټپ انټو دغه ته کوډ ویل چې فلا کوډ دا په MS Access کې څه باندې څه Access بیا دا کوډینګ نه شي فلا خو دنا روډ سي مایکرو نه اول په دې باندې مکلک کړلو ویو مایکرو په ویو مایکرو کې په دې مایکرو باندې مکلک او کریټ بل مایکرو جوړولای شي ډیلیټ کولای شي اورګنایز ترتیب کولای شي دا مایکرو په دریم ډاکومېنټ کې دی ان نورمال ډول داسې ډاکومېنټس چې وي نورمال دی سره کوم چوز فایل کې شي فایل د چوز کې انتخاب کې مهمه ده چې مایکرو ریکارډ کول او مایکرو بیرته پروسس خالي مجداز ده کړی پر دې برام باسته بس که خیر مسؤل په دې پای ته ورستو خو دمره پای ته نه درستلای ورسیو فایل ته په فایل کو په پرینټ باندې خبرې شي شو پرینټ مهم ده پرینټ او ځینو آپشن باندې خبرې مایکرو کې ثبت کړه کمپیوټر مو کې بیا کدا ډاکومېنټ ثبت کړای وي په دې کو واره سره وي ار وخت سره وي دا څه ده دغه وایي کنه ته کړو دا دوه مخینه کې غانه کې نمبر 3 نمبر نه کې انا پورته کې